السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل ټولو افغانانو ته تسلیت وایم او زه واقعا نن نه پوهېږم زه بدبخته نن د چا غم تاسو سره وچاړم واغست د رازق خان هغه افغان بچی چې په خپل هیواد مین و عشق کې و افغانستان سره یو ځل بیا نجیبه پیز هغه په جړا شوې ده. که تاسو ته یاد وي د افغان کم مهاجرین چې دي هغه روان دي افغانستان ته ځي، یعنی د پاکستان کم حکومت چې دی هغه په زور باندې وباسي. کم 1 تاریخ چې دی هغه ول لاست ډیډ لاین ورکړی دی چې د دې پورې تاسو هغه وځئ. په دغه عقله باندې کم بهر چې کم ملکونو کې افغان خلک دي هغه هم ډیر زیات خپه دي. وایي چې پاکستان له داسې نو کول په کار چې کم افغان رونه دي هغه وباسي. همدارنګې په سوشل میډیا باندې دا یو ویډیو هغه گردش کوي کم چې د نجیبه پیز ده، په هغه کې نجیبه پیز هغه په جړا شوې ده. نو زه به تاسو سره شریک کم چې دا کوم ویډیو چې دا هغه کله چې په طالبان رااله او په افغانستان باندې هغه ټیک کاو، یعنی د اشرف غنی کم حکومت چې هغه چې ختمو، نو د هغې وخت کې کم د امریکې او کم د جزونه چې رااله افغانیان چې دي هغه یې وړنو په هغې کې داسې چل شو چې د جز نه کم کسان چې دي لاندې راپریوتي وو. نو د هغې په حقله باندې نجیبه پیز دا ویډیو جوړه کړې وه او ژړلي وو پکې. اوس خلک ولګي دا ویډیو راوالي د خپل پیجونو هغه نه شیر کړي چې نجیبه پیز یو ځل بیا په جړا شوه. نو په دې کې هغه څه حقیقت نشته ځکه دا هغه زړه ویډیو چې دا هغه خلک ریلی او په د سوشل میډیا له لارې هغه اپلوډ کوي او هغه چلیږي. نو دغه کم معلومات چې هم تاسو سره شریک کړو، تاسو سره به دا هم شریکه کم چې په دې چینل باندې موږ د افغان او رونو کم د پاکستان نه چې د تلو کم حالات د هغو روان دي په هغې په خپله باندې کم نیو اپډیټ چې دی به تاسو ته هغه په دې چینل میلاویږي. نو تاسو ټولو ته وایم که تاسو دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.